د میا افتخار حسین ابوالعز هغه عوامي نیشنل پارټي ولا ټویټ کړی و چې دا ډېر یخ را روان دی، ډېر یخ دی، د مرغان خوراک نور پیدا کېږي. هر سړی د خپل کور پر سر باندې دانه چې د هغه وخوري هغه دې وپاشي، دا مرغان به راځي دلته به خپل خوراک استیا کوي. دا د چیز د سخاوت انتها ده. یو مرغه ستا په وهم ګمان کې نو هغه راځي ستا د کور پر سر کښېني، تا غنم دانه ورته هېر شوله. دا کراچي و په کوم ځایو کې نه دا خلکو در دا کړکیانو هغه چادر مادر راایستلې پر هغه دانه ورته اچولې، پر هغه یو شی زړولې، اوبه یې ورته لګولې اچولې، صحیح شو. مرغان راځي دې ځای اوبه هم چې دې ځای دانه هم خوري. ته څه به خبر یې؟ که الله رب العزت د یوه مرغه په خاطر ستا مغفرت وفرمایي نو ته لرې بولې؟ هېڅ لرې خبره نه ده، هېڅ لرې خبره نه ده. صحیح سلو. بیا که نور څه نه لرې، نه لرې هېڅ یو شی نه لرې، ښه خبره خو به دې زده یي وایي زده دي. ښه خبره د چا سره وکړه دا هم سخاوت دی. صحیح سلو. که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ، د الحاج مولوي نورالدین آغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ.